دا په خپل د هر ټولې د زور او کمزورۍ نه خبرو او په 2 میله کې خپور د محاذ پلان او نقشه د په ذهن کې نقش و د په ذهن کې چې کومه نقشه و د محاذ ماغه سي جوړو د جنگ د پیلېدو حال کاشیراج په تفصیل لیکي ځکه د هلته موجودو وای د شاه د پوج توپخانه تر ټولو وړاندې و ورپسې شترنال او شتر سوار چې ورسره ایرانی برقنداز هم وو دا ټول محاذ یو څه کوګو د مرهټو د صفونو مخ ختیځ لوري ته او د دورانی فوج مخ لویدیځ لوري ته په هر فوج کې د ډیسپلین لوی ستونزه د توپ جنگ پر وخت راپیخیږي او دا هغه وخت چې ځینې عسكر د روحي فشار سره مخ او د جنگ پر ځای تخته لار لټي او دا په ټوله دنیا کې هر جنگ کې کیږي احمد شاه دورانی د وړاندې نه د حالت ته هم سوچ کړو د په فوج کې د نسکیچی په نوم یو ډله و دوی خپل ځانګړی لباس اغوستو او خپل وسله به ورسره و د نن په جبه کې مونږ دي ته سپیشل فورسز ویلې شو د دې شمیره 2000 و یعنی سپیشل فورسز 2000 و نسکیچیانو به د باچا امر چټک له یو کمانډان یا ډلې نه بل ځای ته رسو د پانیپت د جګړې پر وخت د شاولی او د ځینو نورو کمانډانانو عسكر او تختیدل شاه په دې اړو دوړ کې 1500 نسکیچیان د کیمپ پړاو ته ورواستل چې کم کسان په خیمو کې پټ دي هغه د جنگ ته راوباسي نورو 1500 ته امر وکړ چې د محاذ هر خواته د ورشي او تختیدونکو پوځیان د برته جنگ ترامات کی او کدوې خبره ونه منله نو د وجنی په دې کې اوسو کسان وجل شوی مو خو 8000 افغان فراریان برته د جنگ میدان ته راوستل د دې جنگ تاوان سو 28000 مړي د جنگ په میدان کې आवाज د مرهټو هغه چې وسله ورزوله او جنگ نه لاس واغستو بنديان شول خو افغان فوج نه ټپيان پرې خودل او نه هغه څوک چې وسله غرزولې و هغه بيدریغه وجنه چې دوی وکړله هغه حیرانونکي نه و ځکه څو میاشتې د مخه په کنجپوره کې مرهټو د افغان فوج په زرګونو کسان وجلی او د دوی سرونه په نيزو ټومبلي په خار کې ګرځولي د شپږونه تر 8000 پورې مرهټو د شجاع الدوله په کیمپ کې پناه واغسته د مرهټو د راجا بسواسراو مړې د جنگي خیمه مخته پروتو خو افغانان ته چاپیره شول چې دوی غوښتل دا مړې کندهار ته ځان سره یوسي د شجاع الدوله په منځکړتوب 2 ورځې د احمد شاه دورانی سره خبرې روانې وي چې په هند کې خلک د مړو نه انتقام نه اخلي هغه ورته ویل چې افغانان بلاړ شي او موږ به مرهټو سره پاتې یو او سبا لکه یو بل جنگ وشو نو زموږ د مړو به هم دغه حال وي له ډیرو خبرو وروسته هغه د بسواسراو وروستي مراسم پر ځای کړل همدغسې د مرهټو کمانډان سداشیف بهاو مړې په ځنګل کې ومندل شو چې سره نو کاشیراج وایي هلته 2 افغانان مړي ته نږدې ولاړو یو د بهاو سر په صادر کې پټ کړو هغه د دې په بدل کې پیسې غوښتې د شاه په امر هغه سر شجاع الدوله ته وسپارل شو لګندل وروسته د هغه وروستي مراسم تر سره کړل په دې جنگ کې 8000 روهیله پښتانه وژل شول د افغان فوج ځاني تاوان لمرهټو کم خو ټول د 10 او 15000 ترمنځ جنگیالي مړه یا جوبل شول په درې کې 3000 کسان یوازې د شاه ولي خان د لښکرو د مرهټو سلويخ سره کسان چې خزي او ماشومان هم پکې وو د بنديانو په توګه ونیول شول چې د افغان فوج عسکرو زیات شمیر ملته د روهیله فوج په عسکرو خرڅ کړل د انسانانو بیه دومره ارزانه شو چې یو مرهټه خزه په یو تومان خرڅېده د جنگ نه 8 ورځې وروسته په دورانی لښکر کې بیا بغاوت وشو دا فوجیان د یو نیم کال نه زیات د خپل کورونو نه لري دوی د شجاع الدوله د فوج سره هم جنگ شروع کړ ځکه جنگ ګټلې اوس دوی غوښتل چې کور ته لاړ شي نو اخر شاه بیرته کندهار ته د تګ امر وکړو د نجیب الدوله روهیله نه 40 لک روپۍ واغستې چې د جنگ لپاره د ورکولو لوز کړو د دې جنگ په نتیجه کې یو خبره ثابته شو چې د فوج لپاره نوې وسله او په تیر بیا توپ ساتل ضرور دي میر نصیر خان بلوچ بیرته تک سره داسې 8 توپ ترلاسه کړې د پنجاب سکانو د دې جنگ پاتې وسله چې په لاهور کې ساتل شوی و د خپلواکۍ د جنگ لپاره وکاروله تر دې چې د زمزمه نومې توپ دوی د یوې ډلې ته ورکړل چې هغوی بنګیان نومېدل او د دې توپ نوم د زمزمې نه بنګي شو همدې جنگ سره ښایي د تورو د نیزو دوره پای ته ورسېده د هند پوځي ځواک پخوا هم کمزوري و خو د انګریزانو پر مخ د هند په جنوب کې مقاومت وځپل شو او دوی ډیلي ته نور هم ورنږدې شول د مرهټو پوځ د فرانسویانو لخوا تربیه شوی او په پانیپت کې د دوی ماته د فرانسویانو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده د دې سره د هند په لویه وچه کې د یورپ جوړ شوی د نو وسلو بازار پراخه شو چې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان نقشه بدله کړه ډیره مننه
که څه هم د لسو دقیقو نه ډېر وخت یې ونیو خو زه فکر کوم ډېر دوستانو به خوښه کړي ډېر معلومات پکې بیخي نوي وو او زه هیله یم چې یا د یوې رسالې په توګه دا تحقیق خپور شي او یا په انټرنیټ کې چمتو شي چې خلک یې وګوري. صفیه جان علیم برټش میوزیم ته پرله پسې ځي او د افغانستان په اسنادو باندې کار کوي. دغه سیمې په اسنادو باندې یوه خبره چې مخکې د غونډې له پیل نه مخکې وکړه دا به هم تاسو ته په زړه پوري دغه عکس چې دلته ګورئ دا د احمدشاه بابا تمثال دی او په تاریخ کتابونو کې ډېر راغلی دی. ډېرو ته به دا پوښتنه وه چې دا به اصلي وي که نه. د صفیه جان حلیم د څېړنو په نتیجه کې بالاخره دا ثابته شوې ده چې دا اصلي عکس دی او پاچا په خپله ناستو او رسم شوی دی د څېرې له مخې. دا هم یو نوی معلومات دی چې دوستان به ته به په زړه پورې وي. یوه خبره مخکې یاده شوه مخکې دې نه چې بلې موضوع ته لاړ شو یادونه کوم چې وروسته به تاسې په خپله د پانیپت ډګر او د هغه ځای عکسونه زموږ په یو بل مطلب کې چې یما جان بارز درته وړاندې کوي هلته او هغه به درته سلایډونه او عکسونه مو لري. د هغې نه مخکې به یو دوه دوستان نور خبرې وکړي خو زه یوې موضوع ته غواړم اشاره وکړم او هغه دا ده چې ادعاهایی که در مورد انگیزه های حمله افغانان بر هند تحت قیادت احمدشاه صورت گرفته غالبا با واقعیت ها سازگاری ندارد. برخی از نویسندگان هند و برخی دیگر در جاهای دیگر کسب غنایم و دستیابی به منابع سرشار نیمقاره را از انگیزه های مهم خواندند. این ادعاها را اسناد معتبر تاریخی تایید نمی کنند. علاوه بر آن هیچ اثر مادی مهمی که دال بر غنیمتگیری افغانها در هند باشد نه در کندهار و نه در شهرهای دیگر افغانستان وجود ندارد. البته دانشمندان حاضر بیشتر به این موضوع امروز می پردازند و اما ما باز هم به طور مختصر از سیاح پولندی در اینجا نقل قول میارم. دا نقل قول په انګلیسي ژبه ده. زه غواړم دا قصداً تاسو ته په انګلیسي ژبه ولولم. هغه د افغانانو د لښکر یادونه کوي چې اصفهان ته ننوتي وو او دی وایي چې دا څه ډول یو لښکر و دا څه ډول یو قام دی څوک یې نه پېژني او د یو ډېر په زړه پورې شی ویلی دا به تاسې هم لیدلی زموږ په کلي کې زما په خپله یادېږي زړې ښځې یا سپین ګیري چې به په لاره تلل څپلۍ یا بوټونه چې به یې و ډېر وخت به یې نه په پښو کول زړو ښځو به په سر ګرځول. دی هم دغسې قصه لیکي وایي دا عجیب قوم دی وایي بوټونه ورسره یې ډېر وخت په سر باندې ږدي یا په تخر کې نیولي وایي چې څوک ترې پوښتنه وکړي چې ولې وایي چې زړیږي پښې خو بېرته پرېول کېږي خو دا بوټ به بیا د کمه کم او ډېر په زړه پورې دغه برخې دا دی وایي د دغې قوم عادتونه چې دي وایي the most admirable of all their custom was that whatever citadel town or country they took sword in hand the inhabitants might carry their jewels and money in their hand or upon their heads nor would they suffer anything of the slightest value to be forcibly taken away from them. یعنې معنی دا ده چې هغه ځای چې دوی نیسي او کوم ځای ته چې ورننوځي هلته ټول شیان د خلکو خوندي دي. همدا علت دی چې په اصفهان کې یهودو او ارمنیانو چې د هغه ځای شتمن خلکو د دې دپاره چې مالونه یې خوندي شي په لومړي ګام کې افغان لښکرو ته ځانونه تسلیمول چې مالونه یې ورته وساتي. اوس به غمخور صاحب ته وار ورکو. دوی له سویډن نه د خپلو نورو دوستانو سره راغلي دي او دوی په دې غږېږي چې د احمدشاه بابا د جګړې په درشل کې چې هند ته یې سفرونه کول سوله ییزې هڅې هم وې په هغه وخت کې چې د دغسې جګړو مخه ونیسي که نه. غمخور صاحب مننه. خو تر ما د مخه سنګروال صاحب او اغلې صفیه او زرملوال صاحب خبرې وکړلې نو د جهاني صاحب یو شعر مې په ارتباط یو قصه را په یاد شوه خو هغه مې دقیقه په یاد نه ده. زه فکر نه کوم چې زه دې پس له دغو ویناو څخه یوه نوې خبره تاسو ته وکړم. دوی په مفصل او مشرح توګه هغه څه چې نن د دغې غونډې په اجنډا کې وه هغه موږ ته واورول. په هر حال زه په سویډن کې په ځانګړې توګه په مالمو کې د سویډن د دوستۍ فرهنګي ټولنې د افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز او کلتوري ټولنې په استازیتوب ښاغلي میرویس افغان او د ځوانو ملاتړو ته مبارکي وایم چې
د دغسې یوه درنې علمي او د ویاړ ډکې غونډې د جوړېدو جوګه سوه. امیدوار یو چې دوستان د ویونکو ویناوې په پراخه حوصله واوري. د یادولو وړ بولمه چې نن اگر چې ما په خپل ټول ژوند کې نه دی لیدلی د پروفیسر خالق رشید ځای خالي دی، ځکه چې هغه د دغو مسایلو په ارتباط ډېرې علمي او تحقیقاتي څېړنې لري. زه به کوشش وکړم یو هغه څه چې د دغو ویناوو کې نه دي ویل سوي زما په نظر یا مې ایر سوي دي چې ګویا نه دي ویل سوي، هغو ټکو ته به اشاره وکړم. لومړی خبره چې غوښته مې په دې هیله چې زموږ دغې علمي او څېړنیزې غونډې نه په کورنۍ او نړیواله کچه داسې ګټه پورته نه سي چې ګویا په دغو اساسو تاریخي شیبو کې دا غونډه د هند د اوسني ولس یا د هند د خلکو سره زموږ د اوسنیو اړیکو پر ضد یوه غونډه ده. حساس شرایط دي، حساس مسائل دي. د دې غونډې موخه هدف د یوې تاریخي حادثې یادول دي زما په نظر، او زموږ ځوان نسل ته د دغې غونډې د جوړېدو سره دا دنده سپارل دي چې دغه تاریخي حقایق د هغو لاسوندونو پر بنیاد چې زرملوال صاحب اشاره ورته وکړل چې تر ډېرو درنو او لوخړو لاندې پراته دي، دا را وڅېړل سي، را وسپړل سي، حقایق له احساساتو نه را جلا سي او تاریخ یا تاریخي حوادث په هغه شکل چې دي هغه زموږ اوسني او راتلونکي ولس ته ورسیږي. دا به یوه اساسي او یو تاریخي دنده وي د هغو خلکو چې د تاریخي اثارو د لیکلو او سپړلو سره سر و کار لري. هیله مې دا ده چې زموږ غونډه د هند د ټول ولس او په سیمه کې د ټولو ولسونو سره د دوستۍ او یووالي د دوی دوستانه او بېغرضانه لاس راغځولو ته چې مخه یې مرسته وي، درناوی دی او بل څه نسته. د احمدشاه بابا د شخصیت، د ده د اهلیت، د ده د دولتي درایت و پوهې، د دولتي سیستم د تشکیل په ارتباط دوستانو خبرې وکړلې. هغه به تکرار وي چې احمدشاه بابا د کومو عالي اخلاقو خاوند و، احمدشاه بابا څومره ساده او حلیم سړی و، احمدشاه بابا تر پایه په عامو خلکو سره داسې ځان نه احساساوه چې گویا دی پاچا دی. البته دا د دې معنا نه درلودل چې د افغاني نظام د حاکمیت او د هغه د رهبرۍ څخه یوه لحظه هم بېغمه و او یا یې د سرغړونکو په هکله بې ځایه حوصله کول. هغه داسې یو پاچا و چې په واقعیت کې که سړی دغه لیکنې سوي دي او دا استادانو چې دوستانو چې خبرې پر وکړلې او جنبش صاحب اشاره ورته وکړل، که موږ دغه وسلوال پوځي سیسټم په ارتباط خبرې کوو چې اغلې صفیه ورته په تفصیل دغه وکړي، زما له نظره ارزش د دغې په دې کې دی چې په هغه وخت کې احمدشاه په دې پوهېدی چې افغانستان له بهرني او کورني یرغل څخه د ساتلو په منظور یو وسلوال منظم پوځ باید ولري. داسې پوځ باید ولري چې سرباز یې په ناسموړ او افسر یې سرباز د خپلو ګټو لپاره د خپلو موخو لپاره استعمال نه کړي.